درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جی دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي هم خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا درنه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړه یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دی خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصوله مارش الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیوم کوارډ جیل کې وما چې بیا مارش الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی
صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پسلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دے مال چې نوے طلاقی سے خبر داغه میں ورواچول ماتا ماشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئیستے تو دے خبرہ پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا در تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین نو هغه چې خزه بوډای دا پټګډګی نشي سورولې لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی دا هغه شرمېدلې قوم اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت لمرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خو درته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دی مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مالا رب دې خپلې لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داس 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 غټ راغی السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پای دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورته زئی او بیا مان در توپ کړی وې چې زئی رک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو
یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جماعت کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل کوي ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې ډېر ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخښه ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ باندې خوار سپیره اوږي او تګي نهاري ګور ٹھیک شو بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې دی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناست دی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکت ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو سوشل پسندی دا یو سوشل پسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشل پسندی هغه ته چې یو ستنواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټې غل په سر تپای کنه تپای 24 غنټې په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویل کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا به شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په
جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زماف نکړم قرانونه او خوره په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه چې پیلی او دویم جمعات مرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چیزی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او اخرى او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر के जब बिजलीगर के इमाम माल सारे मैता पीछे हलवे आया हो सुन ते उन्होंने मुंह फिके हो सुन ना तो इंज करके एक शेर गोश्त लेके ते उन्हों खूब टमाटर ते सब्ज मिर्चा विच बाग दे भुन के ते लिया कि तेरे मुर्दियां दे मुंह जड़ा सलून हो अगर इश्किया बेगाला डोंगा डा करोड़ सार माना तपोस के जमोली साहब राती हो गोश्त कुछ अच्छा है माल गोश्त नु तो छोड़ क्यों तेरे नु मैंने ख्वाब ही देखा बड़ा खुश है कि यार कितने दिन से मैं हलवे खाना मुंह बड़ा फिका है आज तने बड़ी मेहरबानी दा कौम तरो सपूरी दाम न दे पोई न खजी पोई दियो न सड़ी पोई यो पादरी सवालों को خو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه
دا په دې بازارونو کې دا کم داسې داسې ګرځي کنه دا د یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک ولی زی تعالی د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارے کې او تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وسدیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچا بستړی نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او سلا ولاړی تاسو ته پتا ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څه خور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی وته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه چې چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه و لارې نه منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې فتح خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به او چې ګنې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا منځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی
یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لګلې او دې کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لاکار دیو کو ویل نه ویلی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په استماته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مولور ورته نکاح کوم نو ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکي اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله ښځه وه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کپن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه اوس ما نه تپوس